عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه زما خوگو عزتونو اللہ تعالیٰ په قرآن مجید کې فرمائی چې تاسو ظاهری ګناه پرېږدئ او باطنی ګناه هم پرېږدئ هغه ګناه پرېږدئ چې د ظاهر سره تعلق لري هغه ګناهونه پرېږدئ چې د باطن سره تعلق لري هغه ګناهونه پرېږدئ چې ښکاره ګناهونه وي او هغه ګناهونه هم پرېږدئ چې کوم پټ ګناهونه وي د صغیره ګناهونو نه ځان بچ کړئ او د کبیره ګناهونو نه هم ځان بچ کړئ یعنی د انسان ترقی او د انسان کامیابی دا په دې کې دا چې هر قسم ګناه دی پرېږدي مونږ تاسو الحمدلله چې مسلمانان یو الله تعالی مونږ تاسو ته ایمان را نصیب کړی دی خو لیکن د دې ایمان سره څه شیان ضروري او لازم دي یو دا لازم ده چې د تا سره به د ایمان صحیح هم وي هغه ایمان به وي چې کوم په شریعت کې مقبول دی چې د کوم ایمان مطالبه الله او رسول کړی ده دویم دا چې دا ایمان د تا سره د تر قیامت ورځې پورې باقی هم وي که یو سړی داسې و چې ایمان یې جعلي و د خدا ګڼله چې زه مسلمان یم زما ایمان و عقیده صحیح ده خو لیکن د ایمان و عقیده الله ته مقبوله نه وه دغه انسان هم ناکام دی که یو انسان وي د دې عقیده صحیح وه خو لیکن تر آخره پورې د ایمان او د عقیده نه ورسوله دغه انسان هم په نقصان او خسارې کې دی علماء کرام د پوهې دپاره یو مثال ورکړی دی چې یو سړی بهر ملک ته ځي دې دپاره دی یو ویزا جوړه کړي پاسپورټ جوړ کړي ټیکټ واخلي دغه سړی ښه خوشحاله وي د کور نه وځي چې زه بهر ملک ته روان یم یا د حج دپاره یا د پیسو د ګټلو دپاره یا د چکر دپاره خو چې کله ایرپورټ ته ورسیږي دا ویزا هم جعلي وي دا پاسپورټ هم جعلي وي او د ټیکټ هم جعلي وي دغه انسان خساره او نقصان کې دی بهر ملک ته نشي تللی یا یو سړی دی چې ویزا هم صحیح واخسته اوریجنل ویزا وا جعلي نه وه پاسپورټ هم صحیح و ټیکټ هم صحیح و خو لیکن په لارې باندې روان دی په لارې کې ډاکوګان پسې شول د ده نه ټول کاغذات یوړل دغه انسان هم په خسارې او نقصان کې دی بهر ملک ته نشي رسېدلی همدارنګه مونږ تاسو خپل په ځان باندې پوه شو کدی چا ایمان جعلی وو
په خولې باندې خو ده ویل چې زه مسلمان یم، بار بار یې ویل چې زه مسلمان یم، خو لیکن د ده په خولې باندې اسلام خو عقیده نه وه. د د الله تعالی په وحدانیت باندې هغه قسم عقیده نه وه چې کومه معتبره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې هغه عقیده نه وه چې کومه معتبره وي. په قیامت باندې هغه عقیده نه وه چې کومه معتبره وي. دغه انسان چې کله د قیامت ایرپورټ ته ورسیږي، دته به وویل شي چې د تا ټول کاغذات د جعلي دي، تا ایمان جعلي و، چې ایمان و عقیده د جعلي وه، د تا اعمالو اعتبار نشته دی. ته اوس په دې جعلي ویزې باندې ایمان باندې جنت ته نشې تللی، ته به جهنم ته ځې. یو سړي خو عقیده برابره ده، د ټول کاغذات برابر دي، ایمان صحیح دی، خو لیکن 50 کاله ته ورسېدو، 30 کاله ته په لاره کې شیطان حمله پې وکړه، دی په ګناهونو کې مبتلا کو، دته ګناهونه مزین کړل، د ده نه د ایمان سلب کو، د ایمان ورنغله کو. دغه انسان به هم جنت ته نشي داخلېدلی، ځکه چې جنت ته به هغه څوک ځي چې د ایمان والا اویزا ورسره وي، د ایمان والا ټیکټ ورسره وي، دا د ده سره نه ورنغله شوی و. بیا مقصد دا دی چې الله تعالی فرمایي چې مسلمانانو الحمدلله چې مونږ ایمان راوړی دی، زمونږ عقیده د الله تعالی په وحدانیت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رسالت او په قیامت باندې زمونږ عقیده ده. خو الله تعالی وایي چې انسانانو د خپل ایمان حفاظت هم وکړي. داسې نه وي چې شیطان غلبه در باندې وشي، شیطان ډاکو په تا باندې مسلط شي، تا نه د ګناهو په ذریعو باندې د ایمان سلب کړي. دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې تاسو ظاهري ګناهونه هم پرېږدئ، باطني ګناهونه هم پرېږدئ. مونږ او تاسو که سوچ وکړو، زمونږ یو دا نظریه جوړه شوې ده، د عقیده جوړه شوې ده چې پرهیزګاري او تقوا دا ده چې نیک عمل زیات کوي، نفلونه زیات کوي، تلاوتونه زیات کوي، نفلی روزي زیات نه شي. باز دې ته مونږ دین وایو، مونږ دا د دین حصہ ګڼو چې دا د دین حصہ دا ده. خو ګورئ مونږ او تاسو په دې باندې ځان پوهېږو. الله تعالی د کامیابۍ 2 اصول ذکر کوي. یو اصل دا ذکر کوي چې ایمان به راوړئ، دویم اصل دا ذکر کوي چې نیک عمل به کوئ. او عامل الصالحات علماء کرام فرمایي چې په دې نیک عمل نه مراد دا دی چې نیک عمل به هم کوي، د ګناه نه به هم ځان بچ کوي. ځکه دی الله تعالی اوامر 2 قسمونه دي، حکمونه 2 قسمه دي. ځنې حکمونه دا دي چې دا کار کوه، ځنې حکمونه دا دي چې دا کار مه کوه. مونږ دین هغې ته وایو چې راته ویلي دي چې کوه هغه کوو، او دا حصہ د دویمه حصہ چې مه کوه هغه مونږ د دین حصہ نه ګڼو چې هغې ته ګناه ویلی کېږي. دې وجې نه نیک عمل به هم کوي او د ګناه نه به هم ځان هم بچ کوي. مونږ او تاسو معاشرې کې نیک سړی هغې ته وایي چې نفلونه زیات کوي، نفلی عبادات زیات کوي. خو لیکن الله تعالی نیک سړی چاته وایي ان اولیاءه الا المتقون. دی الله تعالی دوستان، دی الله تعالی ولی هغه دی چې د ګناه نه ځان بچ کړي. ځکه چې نفلی عبادتونو د قیامت په ورځ باندې سوال نه کیږي چې تا نفلی عبادتونه ولې نه دي کړي. خو چې کوم ګناهونه دي، ګناهونو نه الله منع کړي، دا هغه کول حرام دي. اوس د ګناه کول حرام دي، هغې نه مونږ ځان نه بچ کوو چې د هغې سوال کیږي، او نفلی عبادتونه مونږ زیات کوو. علماء کرام فرمایي چې که یو سړی و د شپه ورځ نفلونه کول، ورځې روزانه شي نفلي صدقې هم ورکوي، د خلکو امداد هم کوي،
خو ورسره د ګناه نه هم ځان نه بچ کوي. بل طرف ته یو سړی د فرضي لمونځونه کوي، فرضي روزې نیسي، فرضي عبادات حقوق په ځای کوي، خو لیکن نفلي عبادات هم نه کوي، ګناه هم نه کوي، د ګناه نه هم ځان بچ کوي. وایي چې د دویم سړی افضل دی، بهتر دی د اول نه، ځکه چې د اول سړی چې نفلونه کوي ګناه هم ورسره کوي. دا څومره نیک عبادات چې دی کوي د ګناه د وجې نه د هغې عباداتو نورانیت ختم شي. کوم عبادات اصل ډنچا خو وي خو نورانیت یې ختم شي. د دویم سړی دا عبادت کوي د ګناه نه هم ځان بچ کوي، د عبادت نورانیت په خپل ځای باندې وي. دې وجې نه چې کوم د دویم سړی دی دا د هغې شیانو نه ځان بچ کوي چې کوم ګناه او حرام دي. د اول سړی ګناه هم کوي، په حرامو کې هم لګیا دی، خو لیکن نفلي عبادتونه هم کوي، دې وجې نه دته فایده نه رسېږي. دې وجې نه علما کرام یو مثال ورکړی دی. زمونږ او تاسو د جومات کې د سردۍ زمانه ده، زمونږ په دې جومات کې چې هیټر ولګوي او د دې هیټرو سره دروازې ټولې خلاصې کې، مونږ او تاسو ته د دې هیټرو پیدا نه رسېږي. یا د ګرمیو زمانه کې مونږ او تاسو د جومات کې ایسیګان ولګو، خو لیکن ورسره ټولې دروازې خلاصې کو. مونږ او تاسو د ګرمۍ کې د غټ ایسیګان 4-5 دي، دا زمونږ او تاسو کار بیا نه کوي، ځکه چې څومره فایده د دې نه راوځي د بهر ځي. خو که یو ایسي ولګوي دا ټولې دروازې بند کړي، سوراخونه بند کړي، د یو ایسي هم کافي دی. دې وجې نه د اول سړی چې نفلي عبادتونه هم کوي ګناه هم کوي. دا داسې دي چې نفلي عبادتونه د ایسي په مثال باندې، د رکنډي په مثال باندې، خو لیکن بل طرف ته ګناه کوي، دروازې ټول اخلاص دي، د نفل فایده نه ورته رسېږي، نورانیت یې ختمیږي. د بل طرف ته چې نفلي عبادتونه خو زیات نه کوي، خو لیکن د ګناه نه ځان بچ کوي. اگر چې دی فرایض کوي، خپل فرض پوره کوي، خو لیکن دروازه د ګناه بند کړې ده، دته د دې خپل فرض او پیدا او نورانیت راسیږي. دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې تاسو ظاهري ګناه پرېږدئ، باطني ګناه هم پرېږدئ، تاسو ته به نیکۍ الله پیدا درکوي چې تاسو د ګناه نه ځان بچ کړئ. خو که یو سړی داسې و چې فرض عبادت یې هم کوو، نفلي عبادتونه هم کول، او د دې سره سره د ګناه نه هم ځان بچ کوو، دا بیا په ټولو کې اعلی انسان دی، دا حقیقت کې د الله ولی او د الله دوست دی. دې وجې نه د ګناه په حقیقت باندې مونږ او تاسو ځان پوه کړو. زمونږ معاشره کې د ګناه سزا چا په سترګو لیدلې نه ده، ځکه د ګناه اصل سزا په آخرت کې ملويږي. د هر چا دا نظریه جوړه ده چې د ګناه دا د آخرت نقصان د خیر د آب یا وګورو، خو دنیا نقصان نشته دی کې. ګورې نن به په دې باندې ځان پوهېږو چې په ګناه کولو باندې لکه څنګه د آخرت سزا ده، آخرت نقصان دی، همدارنګې په ګناه کولو باندې د دنیا نقصان هم دی، دنیا کې تا ته نقصان رسېږي. دویم بعض خلک چې زمونږ او تاسو معاشره کې اکثر پوښتنه کوي دا کبیره ګناه دی که صغیره ګناه دی، دا غټ ګناه دی او که وړوکی ګناه دی. مقصد یې دا دی چې که غټ ګناه و بیا به لږ احتیاط کوو، که وړوکی ګناه و خیر دی دې پروا نه کوو. دې په حقیقت باندې ځان پوه کړو چې ګناه ګناه دی، که وړوکی ګناه دی د الله خبرې نه منل دی، که غټ ګناه دی د الله خبرې نه منل دی. دې وجې نه علما کرام فرمایي لا کبیرة مع الاستغفار ولا صغیرة مع الاصرار. یو سړی چې وړوکی ګناه کوي د وړوکی نه پاتې کېږي، غټ ګناه ورنه جوړ شي. یو سړی چې غټ ګناه کوي توبه وباسي، دا غټ نه پاتې کېږي. علما کرام مثال ورکوي چې د غرونو د وړوکي شګونه پیدا شوي دي، یو کاڼه یو شګه راجمع شي بیا غر ورنه جوړ شي. همدارنګې که یو سړی دا خیال وکړي چې دا وړوکی ګناه دی، اخر به د دې وړوکي ګناه نه غټ ګناه جوړېږي.
مونږ او تاسو د جمعه ته یو کس راغلو، د یو کس د وجې نه پوره مجمع جوړه شوه. داسې که ته وړوکی ګناه کوې پروا نه کوې، د دې وړوکی نه پاتې کېږي، غټ جوړېږي. علما کرام فرمایي چې ګناه د تا سکروټه ده، سکروټه ګرمه سکروټه که وړوکي وو که غټه وي د تا کور سوځوي، د تا مال سوځوي، د تا جایداد سوځوي. همدارنګې ګناه که وړوکی وي او که غټ وي د تا عملو ته نقصان ورسوي، دا تا دنیا هم تباه کوي، آخرت هم تباه کوي. علما کرام فرمایي چې د ګناه داسې فرض کا چې دا یو زهر قاتل دی. زهر قاتل که لږ وي انسان مړ کوي، که زیات وي انسان مړ کوي. که مونږ او تاسو د مجمع کې چاته وویلی شي چې زه د اصل شیان درته کېږده، په دې کې په یو شي باندې زهر قاتل دی، خو پته نه لګېږي چې کوم شی دی، خو وخوره، یو هم نه ورنږدې کېږي. ځکه چې هر یو دا خیال کوي چې کېدی شي په دې شي باندې زهر لګېدلی وي، په دې باندې لګېدلی وي. وړوکي ماشوم ته سل کېږده، ورته ووایه چې په دې سل کې په یو کم سل باندې زهر قاتل ککړ دی، او دا یو پاک دی وخوره، فورا یې خوري. ځکه چې مونږ او تاسو د زهرو د نقصانو نه خبر یو چې څنګه زهر وخوري زمونږ جسم اوبه شي او ختم شي. وړوکي ماشوم ته د زهرو پته نه لګېږي. همدارنګې شیطان زمونږ ذهن مسخه کړی دی، مونږ ته د ګناه د زهرو پته نه لګېږي چې د ګناه هم زهر کول دی. چې څومره انسان ګناه کوي، داسې دا فرض کې لکه زه زهر خورم، زه خپل ځان ته زهر ورخورو، زه ځان ته نقصان ورسوم. علما کرام فرمایي چې ګناه داسې فرض کا لکه ضرري حشرات الارض، مار و لړم. مونږ او تاسو که وړوکی مار وي او که غټ مار وي ځان ورنه بچ کوو، ځکه ضرر رسوي. که وړوکی لړم وي او که غټ لړم وي مونږ او تاسو ځان ورنه بچ کوو، ځکه نقصان ورسوي. علما کرام فرمایي چې همدارنګې تا ته د ګناه که وړوکی دی او که غټ دی تا ته نقصان درسوي. مونږ او تاسو د ډاکوګانو د نقصان نه خبر یو. مونږ او تاسو ماښام ټولې دروازې بندوو، دوکانونه چې بندوو تالې پې ولګوو، څو ور یې وګورو چې ډاکوګانو غله نقصان نه ورسوي. علما کرام فرمایي چې همدارنګې د ګناه د شیطان د ډکو یو جال دی. شیطان چې انسان ډکه کوي او د لوټ مال لوټ کوي، دلته ګناه مزین او شایسته کې بیا لوټ کی. خو لیکن مونږ او تاسو سوچ وکړو، سکروټه انسان ته محدود نقصان ورسوي جسمانی، زهر انسان ته محدود نقصان ورسوي جسمانی، مار انسان ته محدود نقصان ورسوي جسمانی، غل تا دنیوي نقصان درسوي، جانی نقصان درسوي، محدود وي. خو لیکن د ګناه په زهر نه هم سخت دی، د ګناه په سکروټو په اور نه هم زیات نقصان دی، دا په غلړام او حشرات الارض ضرري شیانو نه زیات نقصان دی. ځکه د تا دنیا هم ختم کوي، آخرت هم ختم کوي. صرف دا نه دی چې ګناه تا ته په دنیا کې نقصان درسوي، بلکې په دنیا کې هم تا ته نقصان دی، ابدي زندگی به خرابوي. دې ګناه د وجې نه په قبر کې هم په عذاب وي، دې ګناه د وجې نه د محشر په ورځ باندې به هم په عذاب وي، دې ګناه د وجې نه د هغې عملنامې درکولو وخت کې به هم په عذاب و پریشانه وي، په صراط باندې هم په عذاب و پریشانه وي، په جهنم کې خدای ځای د پریشانۍ والا. دې وجې نه مونږ او تاسو اول په دې باندې پوه شو چې ګناه دی، د الله نافرماني ده، که وړوکی دی که غټ دی. یو سړی چې د چا خبره نه مني، که وړوکي خبره نه مني، که غټه نه مني، خو نه منل دی. همدارنګې ګناه هم د الله او د رسول خبرې نه منل دی، که وړوکی او که غټ. بل علما کرام فرمایي چې دا ګناه دومره ضرري شی دی چې کوم یو انسان ګناه وکړي، د ګناه په مثل دی ګند دی. مونږ او تاسو به یو عاقل سړی، هوښیار سړی لټرین ګډر ته لاړ شي، دې ګډې نه چې ګندګي راخلي په ځان یې تپي، بیا راخلي په ځان یې تپي، یو هم نه خوښوي، ځکه چې دا ګندګي بدبوداره او نجسه ده چې د پاک بدن سره ولګېږي.
بدن هم نجس شي چې د جامې سره ولګېږي، جامې نجس هم شي، بدبوداره هم شي، بدصورت هم شي. علماء کرام فرمایي چې همدارنګې انسانه ته سوچ وکړه، که وړوکی ګناه کوي که غټ ګناه کوي، چې څومره په ګناهونو کې مبتلا وي، دا داسې فرض کړه چې په ځان باندې ګند اچوه. او نیک کار کول د خوشبویي ده، نیک کار کول د خوبصورتي د ښایستهوالی دی، نیک کار کول د پاکي ده. په روایاتو کې راځي چې کله ملک الموت فرشته راشي انسان ته، ده د اندامونه بوی کوي، دې اندامونو نه د ګناه بوی هم ځي، بدبویي چې په اندامونو باندې نیک کار کړی وي خوشبویي راځي. چې کوم یو انسان د اندامونو نه خوشبویي راځي، نیکي کړې وي، د روح په آسانه طریقې وباسي. خو کوم یو انسان په سترګو ګناه کړی یا په غوږونو یا په ژبه په لاسونو په اندامونو، دوی فورا سزا هم په شروع کی او د دې نه چې کوم د روح په سختۍ سره وباسي. په روایاتو کې راځي چې کله انسان دروغ وایي چې کبیره ګناه دی، د نه د دومره بدبویي د خولې نه ځي چې څو میله لرې د فرشتې د رحمت منډې ورنه وایي. زمونږ د اولیاء کرامو حالات چې وګورئ، دوی ته الله تعالی فراست ورکړی وي، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. چې کله شیخ توجه کوي خپل مرید ته، الله تعالی د کشف په واسطې سره، فراست په واسطې سره د دې مرید د وظیفې چې ګناه وي بدبویي ورنه محسوسوي. دا دوی په حالاتو کې لیکلي دي، خاصه پرده اچوي په مرید باندې، حتی کې چې چا به زنا کړې وه د زنا بدبویي به ورنه راتله، چا چې به دروغ ویلي وه د دروغو بدبویي به ورنه راتله، چا چې غیبت کړی وه د غیبت ولا بدبویي به ورنه راتله، چا چې بدنظري کړې وه د بدنظري بدبویي به ورنه راتله. یعنی د هر ګناه بدبویي او نجاست جدا جدا دی. خدا د مشایخ کرامو او ساتی سیناوي صحابه کرامو نه هم ثابته ده، د تابعینو نه د اولیاء کرامو نه، خو دوی په خپل مریدانو باندې پرده اچوي. قاری عاصم رحمه الله دې خولې نه به خوشبویي بوی راتلو، ځکه د قرآن پاک تلاوت به زیات کوو. د چا د بدن نه د خوشبویي بوی راتلو، د چا د خولې نه به خوشبویي راتلو. حتی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول نیکیو مجسمه وه، ټول بدن د خولې نه به خوشبویي راتلله. حتی کې چې صحابه یې به چې وادونه به و د خپل خوشبویي د زیاتولو، بوی زیاتولو دپاره د خولې مبارکې به جمع کولې. حتی کې یوه صحابه غریبه وه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خولې مبارکې راوغوښتلې، سوکترې ورکړې، چې کله دا و شیشې ته واچولې، په ځان بدن باندې هم ولګولې، په شیشې کې هم بند کړې، د ټولو کور نه د خوشبویي بوی. دې وجې نه په صحابو کې مشهور د خوشبویۍ والا دکان. بیا مقصد دا دی چې ګناه دومره ضروري دی، داسې فرض کړه لکه ګند. بدبویي چې څومره انسان ګناه کوي دومره په ځان بدبویي اچوي، بدبوداره کوي. علماء کرام فرمایي چې په قبر کې بدن خرابېدلو نه خرابېدلو راز هم دا دی چې کوم یو سړی نیک کار کوي، په نیکۍ کې یخوالی دی، چې په کوم شي کې یخوالی وي اثر نه خرابېږي. چې کوم نیک سړی چې په قبر کې کېږدي دا ډېره وخته پوره پروت وي، حتی کې چې داسې مشاهده شوې ده چې 100 کاله بعد هم دغسې پروت، کفن هر شی دغسې پروت وي. خو لیکن په ګناه کې ګرمایش دی، په دې سره بدن ګرمیږي. وایي چې دغه انسان چې ګناهګار په قبر کې کېښودلی شي، د بدن یې زر خراب شي، بدبوداره شي. ځینې اثرات زمانې و د خاورې هم وي، خو اکثر علماء کرام فرمایي چې وجه دا هم وي چې د ګناه د وجې نه وي. دې وجې نه اول خدا شوه چې د ګناه دا غیر محدود انسان ته تکلیف ورکوي، غیر محدود ضرر و نقصان دی چې ته قیامت ته پوره به دا ضرر وي د سره، دنیوي نقصان هم دی. نن سبا مونږه ګناه ځکه و چې د دنیا محبت دی، هر سړی نفسي نفسي دنیا وایي او دنیا وایي. که ختمونه وي د دنیا غواړو، که تعویذونه و د دنیا غواړو، که مشورې وي د دنیا غواړو، که څه شوي، آخر غرض زمونږ د دنیا وي. وایي چې کوم یې انسان ګناه کوي، که وړوکی ګناه کوي که غټ ګناه کوي، د رزق به تنګ وي، ستړی به وي،
ګور یو رزق تنګي دا مونږ وایو چې رزق به کم وي، چې چا رزق زیات مونږ وایو چې رزق زیات. اصل کې د رزق وسط ویل کېږي د زړه سکون او آرام ته. رزق به ښه زیات وي، ښه جایدادونه بینک بیلنس به وي، خو لیکن د زړه سکون به نه وي. هر شی خوراکونه په باندې وي، خوب په ده باندې بند وي، د جسم صحت په ده باندې بند وي، بس بې آرام او پریشانه وي. زمونږ حضرت صاحب مخکې جنازه کې بیان کوو چې چا سره څومره دي دومره پریشانه دی. د 1 کروڑ له هغه غریب دی، 2 کروڑ له هغې نه پسې غریب دی. ځکه دې ته پریشانه دی چې دا مال مو څنګه زیات شي. په جوب کې 1 روپۍ نه وي. زمونږ حضرت صاحب فرمایل د مثال ورکو یقینا چې ټول عوامو دا اقرار وکړو په خپل خولې باندې چې دا حقیقت دی چې چا څوک زیات مالدار وي دا زیات پریشانه وي او زیات غریب هم په جوب کې روپۍ نه وي. بیا د زاهد د ګناه یو اثر دا دی چې رزق کې به برکت نه وي، په رزق کې به سکون او آرام نه وي، په رزق کې به راحت نه وي. دویم علما کرام فرمایي چې د ګناه کولو دا دی چې قوت حافظه به ختم شي. نن سبا هر څوک دا ګیله کوي چې شی مې ویریږي. هر یو ګناه چې څومره زیات ګناهونه انسان کوي دومره به ویره زیاتېږي، چې څومره زیات ګناهونه انسان کوي دومره غفلت په ده باندې زیاتېږي. نن موږ تاسو هر یو خپل ځان ته وګورو. دلته چې څو خبره راته وکړي مخکې به یو کال خو درته یاد وه، یا یوه میاشت خو به یاد وه چې دې ځای نه دروازې ته راسېږي ویره وي. او وجه دا ده چې موږ په ګناهونو کې مبتلا یو. دې ګناه اثر دا دی چې قوت حافظه د ختم شي، یادښت ختم شي، شاید ویریږي زر. دریم د دې ګناه نقصان دا دی چې انسان باطنی قوت ختم شي. هر یو انسان وایي چې په ځان کې ضعف محسوسوم، قوت با مې کمزوري ده، پلانې کمزوري ده، کې اندامونو کې یا پلې کې مې کمزوري ده. علما کرام فرمایي چې وجه دا ده چې کوم یو انسان څومره زیات ګناهونه کوي د په جسم کې به دومره کمزوري راځي. باطنی کمزوري خو راځي نو رینو ختم کېږي، جسمانی کمزوري هم راځي. بل چې کوم یو انسان ګناه کوي د سره معیت الله تعالی نه وي، الله تعالی امداد به نه وي. یو سړی به یو کار په 10 ورځې کې کوي ځکه چې د سره د الله معیت او امداد نشته دی. یو سړی به په یو ورځ کې هغه کار کوي ځکه چې د سره د الله معیت دی. یو سړی د ټولو د کامیابی ولا اسباب تیار کی خو لیکن نتیجه کې نقصان ورسیږي ځکه چې دغه انسان سره د الله معیت او امداد نشته دی. یو سړی هیڅ اسباب برابر نه وي خو الله تعالی د هر طرف نه کامیابی ورکوي ځکه چې د سره د الله معیت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله هجرت وکړ په غار سور کې بند و ټول اسباب د میندلو موجود وو، د غار ته ورسېدلی و خو د الله معیت و. دوی وایي چې الله زمونږ سره دی، الله تعالی دواړه بچ کړه. موسی علیه السلام درې نیل ته ورسېدو، د فرعون لشکر روان دي، د ټول د نقصانات اسباب موجود وو، د تکلیف د ضرر نقصانات موجود وو، خو لیکن د الله معیت ورسره دی چې الله زمونږ سره دی، الله تعالی دوی بچ کړ، دوی ناکام کړ. دی وجه نه کوم یو انسان چې وایي چې زما سره د الله معیت او امداد بیا د ګناه نه ځان بچ کړي، چې څومره زیات د ګناه نه ځان بچ کړي دومره الله ته دی ورنږدې کېږي، د الله محبوب کېږي، الله تعالی د حفاظت کوي. بل نقصان دا دی چې دغه انسان به تکبیر الله پاتې کېږي، ډېر به کوشش کوي خو الله تعالی به تکبیر الله نه ورنصیب کوي. بس لمانځه نه به پاتې وي، 1 رکعت نه به پاتې وي، 2 رکعت. یو سړی داسې وي چې د ګناه نه ځان بچ کوي چې چیرې په سفر باندې روان وي، جماعت ته چې ځي جمع ولاړه وي، بازار ته چې ځي په جامه ورځي، جماعت ته چې ځي په جامه ورځي، ځکه دغه انسان د ګناه نه ځان بچ کړی دی، الله امداد ورسره. بل نقصان دا د علما کرام فرمایي چې دغه انسان نه د هغې عباداتو لذت خوند واخلي. د عباداتو یو خپل خوند باطني الله کې یخی دی. دا ظاهري میوې خوراک خپل خوند وي خو لیکن باطني خوند د اصل خوند دی. دا داسې خوند دی چې هغې چاته لا محسوسوي چې د ګناه نه ځان بچ کوي. ضررونه شمر کړي دي، بې اتفاقي به راځي، د مال کمی به راځي، نقصانات به راځي، هر شی به راځي. دا نن سبا چې بارانونه نه کېږي هر ټول شیان موجود چې مونږ سوچ وکړو هغه اکثر ګناهونه یا په مونږ کې موجود معاشره کې موجود وو. دې وجه نه دا ټول هر شی زمونږ او تاسو د سبب د وجه نه دی. الله تعالی فرمایي چې که تاسو کامیابي غواړئ
تاسو ترقی غواړئ، تاسو دعوه کوئ چې مونږ مسلمان یو. بیا مسلمان هغه ته ویلی کېږي چې د ظاهري او د باطني ګناه نه ځان بچ کړي. الله پاک ته مونږ تاسو ته عمل نصیب کړي. زمونږ حضرت صاحب ته دعا کوئ او د ملي تکلیفې وي، نورې بیمارانې دي او دای فضابي او سبقونه منځ دي او ختمونه ورته کوي، دعاګانې ورته کوي چې الله تعالی شفا کامله چې لا مستمره ور نصیب کړي، الله تعالی صحت ور نصیب کړي او د والدین بیمار دی هغه ته دعا وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.